د نیکمرغۍ لار د پیژندل سوي لیکوال دکتور عایض القرني یو بل شاهکار. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه کتاب مې د بیت الله شریف ترڅنګ په 2 ورځو کې ولیکه. په دې کې مې د دنیا او آخرت د نیکمرغیو لاملونه په راټولولو کې له لسګونو کتابونو څخه ګټه اخیستې چې د نومونو په یادولو یې نه غواړم خپله لیکنه اوږده کړم، خو د هغو ټولو کتابونو څخه مې نچوړ راخیستی په دې هیله چې د الله تعالی پرې ما او تاسې ته په دنیا او آخرت کې ګټه ورسوي. په رښتیا هم دا یو داسې ټولګه ده چې تا یو آرام، هوسا او په زړه پورې ډاډمن ژوند ته رابولي. ښه به دا وي چې بیا بیا یې وګورئ، جملې یې تکرار کړئ، له کلمو لاندې یې خط راوکاږئ، پر لارښوونو یې عمل وکړئ او هیله ده چې په کور کې یې خپلې کورنۍ ته او په جومات کې یې د منبر پر سر ولولئ او خلکو ته د وعظ او لارښوونې په لړ کې ترې ګټه واخلئ. د دې کتاب مثال د کشمالي د ګل په څیر دی چې ګرځول یې آسان او بوی یې په زړه پورې دی. تاسې کولی سئ په خپل کتابتون کې یې له ځان سره وساتئ او د خوب پر مهال یې په خپله خوا کې کیږدئ. کله چې یې ولولئ له ځانه پوښتنه وکړئ چې آیا ستاسې په ذهن کې یې بدلون راوستی او که نه؟ آیا په خپل روح کې بدلون مومئ؟ کیدای شي د دې ځواب هو وي او زما موخه هم دا ده چې دا کتاب ستاسې په روح مثبت اغیز وکړي. له الله تعالی نه غواړم چې په دې کتاب کې زما موخه ترسره سي. زه یوازې پر هغه ځان ورسپارم او هغه ته ورګرځم. دکتور عایض القرني. لومړی لامل: فکر وکړه او شکر وباسه. په خپل ځان د الله تعالی له لوري پیرزو سوي نعمتونه را په زړه کړه چې له هرې خوا یې پر تا لورولي. الله تعالی فرمایي: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. که تاسې د الله تعالی نعمتونه وشمیرئ نو شمیرلی یې نسئ. په بدن کې روغتیا در بخلي، په هیواد کې د امنیت دی، خواړه، جامې، هوا، اوبه ټول ستا په خدمت کې دي. نړۍ ټوله له تا سره ده خو ته پرې نه پوهیږې. پوره ژوند له تا سره ده خو تا پرې سوچ نه دی کړی. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. او خپل ښکاره او پټ نعمتونه یې پر تاسې تمام کړي دي. سترګې لرې لیدل پرې کوي، غوږونه دې ستا اورېدل پرې کوي، ژبه او شونډې دې شته ویل پرې کوي، لاسونه لرې نیول پرې کوي. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تاسې به د خپل رب کوم نعمتونو درواغ وګڼئ؟ آیا دا وړه خبر ده چې ته په خپلو پښو ګرځې او ډېر خلک له دې نعمت څخه بې برخې دي او په خپلو پښو د ګرځېدو ارمان کوي؟ ته پر خپلو پښو ودرېږي او ډېر خلک داسې سته چې پښې یې غوڅې دي. آیا په ډکو سترګو په خواږه خوب ویده کېدل کم بولې؟ سره له دې چې د ډېرو خلکو سترګې د درد او غم له امله نه پټېږي. الله مکړه که غمونه او اندېښنې ستا له سترګو خوب وتښتوي، ته بیا څه کولی سې؟ همداشان ته په مړه خېټه خوراک کوي او ډېر خلک نهارې ورځې تېروي او په تنده شپې سبا کوي. ځینې د ځان لپاره خواړه او د څښلو اوبه نه لري او ځینې بیا د ډول ډول ناروغیو له امله ترې بند سوي دي. د خپلو غوږونو او سترګو په اړه د لږ سوچ وکړه. الله له کوڼوالي او له ړوندوالي ساتلی. خپل پوستکي ته دې وګوره، له برګي یعنې پیس مرض او خوړونکې ناروغۍ څخه خوندي دی. او بیا خپل عقل ته ځیر سه چې الله تعالی په تا لورولی او له لیونتوب څخه یې ژغورلی. آیا د خپل یوې سترګې په بدل کې د احد د غره په اندازه سرو زرو قبلولو ته تیار یې؟ آیا خپل یو غوږ یا د هغه د اورېدو ځواک په ډېرو سپینو زرو ورکوي؟ آیا ښکلې بنګلې د خپلې ژبې په بدل کې له چا نه قبلوي چې ته ګونګ پاتې سې او هغه ستا په ژبه خبرې وکړي؟ آیا د خپل یو لاس په بدل کې د یاقوتو او قیمتي مرغلرو اخیستلو ته تیار یې؟ پام کوه، ته خو په ډېرو سترو قیمتي نعمتونو الله تعالی په مهربانیو کې پټ یې، خو ستا ورته فکر نه دی. آیا لا دې هر څه سره بیا هم غمجن ژوند کوې؟ ستا په کور کې ګرمه ډوډۍ پخیږي، یخې اوبه لري، په آرام سره خوب وخت در سره سته، روغ بدن لري، بیا هم ته هغه نعمتونه یادوي چې له لاسه دې ورکړي او هغه دې هیر دي چې په لاس کې یې لري او شکر پرې نه باسي. له مالي زیان څخه ویره لري، سره له دې چې د نیکمرغیو کلیانې ستا سره دي او د خیر خزانې در سره ډکې دي.
د الله تعالی له لوري بېشمېرې نعمتونه او پیرزویانې د سره دي. سوچ وکړه او شکر پرې وباسه، ځکه الله تعالی دې همدې خبرې ته رابولي. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. او په خپل ستاسې په خپل وجود کې آیا تاسې په ځیر کتونکي نه یئ؟ خپل ځان، اولادونه، کور، کار، روغتیا، دوستانو، ټولې نړۍ او خپل چاپېریال ته وګوره. ته به په دې پوه سې چې الله تعالی پر تا څومره نعمتونه پیرزو کړي دي. که دې پرې سوچ کړی وي نو له هغو خلکو څخه مه جوړېږه چې يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. دوی د الله تعالی نعمتونه پیژني بیا ورڅخه منکرېږي. درنښت.